لورالای کې د وجل شوي پښتون ژغورنې غورځنګ فعال غړي ارمان لوڼي د څلویښتۍ مراسم د یوې غټې احتجاجي جلسې شکل کې د پیښور رنګ روډ باندې PTM را جوړه کړې وه چې پکې زرګونو د پښتونخوا بېلابېلو سیمو سره تړاو لرونکو خلکو ګډون کولو. دې کې ځوانان، بوډاګان، زنانه او د تریتم کړی شوو تنانو خپلوان شامل وو. ویناوالو ارمان لوڼي ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړې او غوښتنه یې کوله د دغې وجنې مقدمه دې درج کړی شي. د تحریک مشر منظور پښتین خپله وینا کې وویل پنجاب کې چې ترهګر د پولیسو لخوا ووژل شي نو نه یوازې مقدمه درج شي بلکې د پلټنو لپاره GIT هم جوړه شي. خو ده وویل سوله ییزه مبارزه کوونکي ارمان پولیسو په رڼا ورځ ووژلو او تر اوسه پورې FIR هم نه درج کړی شوی او د تحریک په ځوانانو یې غږ وکړو چې په خپله خاوره ننګ وکړي. دا د دغو خاوره ته دا باید د دغې ځوانان خپله خاوره وپېژني. یو ځل به په خپله خاوره ودرېږئ اوازه به کوئ چې دا زما ده. په دې باندې زه د چا هم ناحق خبرې نه منم. ای لاهوره، ای راولپنډې، شرم درته پکار و د دغې تاریخي خاورې اقتدار موږ تا سره شریک کو او تا لوبې پرې وکړې. که ته دا لوبې کوې بیا زه ستا سره شریک نه پرېږدم، بیا زه خپله خاوره خپلو لاسونو ته راوړم. خپله وینا کې نوموړي زیاته کړه موږ چې کله خپل تحریک شروع کوو نو بنیادي 15 غوښتنې مو وې خو اوس دا ډېرې زیاتې شوي دي او کله چې ریاستي ادارو سره خبرو ته کینو نو یو یو به ورته په ګوته کړو. خو یو ځل بیا یې تکرار کړه زموږ مبارزه به پرامنه وي. دغه ورځ یو بل د PTM فعال او سینیټر عثمان کاکړ خپله وینا کې اندېښنه څرګنده کړه او ویې ویل د پښتنو په سیمه د یو بل جنګ اثار لیدی شي. په داسې حالاتو کې مانځو چې یو واره بیا دا پښتون افغان تاریخي دشمنان یو واره بیا افغانستان په وینو رنګېدل غواړي. په اردو ژبه وړاندې کړی شوي پرېکړه لیک کې ویل شوي دي لومبیه د سوشلیزم په نوم او بیا د ترهګرۍ په نوم پښتونخوا د جنګ میدان جوړ کړی شو خو نور موږ پردو جنګونو کې برخه اخیستل نه غواړو او پرمختګ او خوشحالي مو ارمان دی. دغې غونډې ته د پارلیمان غړو محسن داوړ او علي وزیر په شمول د ارمان لوڼي خور وړانګې لوڼي، ډاکټر سید عالم، ثنا اجاز، جمیله ګیلاني او نورو فعالینو هم ویناوې وکړې. د جلسې بهر او دننه نه یوازې پولیسو بلکې د غورځنګ فعالینو د امنیت چارې په مخ کې وړې. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.